د ننګرهار ولایت مرستیال سرچینونکي ډاکټر محمد علي مساغزي د ولایت پرمختیایي کمیټې د غونډې پر مهال ویل چې سږکال د ننګرهار 95 سلنه اختیاري بودیجه په لګښت رسیدلې. د ولایت پرمختیایي کمیټې میاشتنۍ غونډه چې د چنګاښ په 28مه ولایت مقام کې جوړه شوې وه، پکې د ولایت مرستیال سربیره د ولایتي شورا مرستیال د ادارو رئیسانو، کورنۍ او بهرنیو مرستندویو ادارو مسؤلینو او استادو ګډون درلود. د ولایت مرستیال ډاکټر محمد علي مساغزي د دې ولایت په اقتصادي، امنیتي او پرمختیایي چارو خبرې اترې وکړې. اساغزي ویل چې د ولایت مقام اړوند ادارو د ښې همغږۍ له امله د روان مالي کال په 9 میاشتو کې 95 سلنه اختیاري بودیجه په لګښت رسیدلې. نوموړي د مرستندویو ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې په راتلونکي کې د خپلو فعالیتونو سیمه معلومه او د بشپړو شوو او روانو پروژو په اړه ولایت مقام ته معلومات وسپاري. هغه د ادارو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې اختیاري بودیجه پر وخت په لګښت ورسوي او که څوک د بودیجې په لګښت کې پاتې راشي نو قانوني چلند سره به مخ شي. ننګرهار ولایت مرستیال د مرستندویو ادارو مسؤلینو مننه وکړه چې بې ځایه شوو او طبي پیښو زیانمنو شوو کورنۍ سره پر وخت مرستې وکړي. نوموړي د سکتوري او مرستندویو ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې په ټولو موضوعاتو کې اقتصاد ریاست سره همغږي ولري. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد درانی د ټولو مرستندویو ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې راتلونکي غونډې ته چې د خپلو پلان شوو کارونو په اړه معلومات شریک کړي. نوموړي دغه راز مرستندویو ادارو مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د چارواکو او وکیلانو څخه ویره ونه کړي او د جګړې او طبي پیښو مستحق کورنیو ته مرستې ورسوي. په دغه غونډه کې د پوهنې، روغتیا، کلو پراختیا، زراعت او یو شمېر نورو ادارو مسؤلینو د روان کال بودیجې لګښت او د خپلو ادارو د یو شمېر د پروژو پروپوزلونه د غونډې برخوالو ته وړاندې کړل. د ولایتي پرمختیایي کمیټې سکرتر او اقتصاد رئیس غلام الله افغانیار د پرمختیایي پروژو د څارنې او ارزونې ولایتي میکانیزم جوړولو پیشنهادي طرحه د پریزنټیشن لارې تشریح کړه. د دغه غونډې پر مهال ننګرهار ولایت مقام له لوري د پوهنې رئیس استاد العادات د خو خدمتونو له امله په ستاینلیک وستایل شو او د نوموړي د خو کړنو یادونه وشوه. په ختیځ کې د برېښنا شرکت سرپرست انجینر محمد ناصر قریشي د ولایت مقام له لوري د خو خدمتونو له امله په ستاینلیک ورکولو سره ونازول شو. د غرات ولایت مقام له لوري د اسلام مؤسسې د مالی چارو مسؤل عجب خان ناصری او د یاد مؤسسې صلاحکار امید کایهان د خو خدمتونو له امله په ستاینلیکونو ونازول شول. دغه غونډې په ترڅ کې د ولایت مرستیال له لوري د کلو پراختیا نوی رئیس مجيب الرحمن ضیا د غونډې برخوالو ته ور وپېژندل شو.